اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خان عمرزی او تاسو پروګرام اورئ دارو درمل د ریډیو پښتونخوا 92.2 بالکل نه پنهغه زمون څنګه تاسو ته پزا دغه پروګرام هر دنه پورز یو لسنه 12 پورې بالکل نه پنهغه تاسو ګورئ زمون کوشش په والا خي او خوږي خبري شو پاره کې تاسو زده کړو کې د صحت په حواله چې نن پروګرام ډېر اهم دی او خوشاله بدیو چې زموږ سره ډاکټران موجود دي چې ټیک ته چې دغه فیلډز خو جدا دي خو پکې زمون یو چې کوم پروفیسور دی هغه چې کوم ډاکټر راغلی دی دا سره زمونږ خوشحالي نورم زیات پدې ده چې ډېر سینیئر او ډېر ایکسپرت دی نو هغه سره هم خبرې اترې کیږي او نننې پروګرام څنګه چې تاسو ته پته را قدرمنو زمونږ په دې ریجن کې بلکې په ټوله دنیا کې چې څونه بیماری دي دا ټولو بیمارو د لپاره هر قسمه سپیشلیټي موجود ده. ډاکټران نن سبا چې کوم میډیکل ساينس ته غي دومره زیاته ترقی کړې ده ماشاالله چې اوس خو بیماری هر قسمه چې داغي چې کوم علاج دی موجود دی په ټوله دنیا کې شته او داسې لا علاج بیماری هم اوس پورې وی چې داغي اړو د علاج بندوبست نو خو الحمدلله اوس چې کوم دی ساينس چې کوم میډیکل ساينس ترقی کړې ده پاره کې هر څه ممکنه ده او هر څه کې دی شي بلکې مونږ څنګه وایو چې لکه د گاډو سپیر پارت چې په هر ځای کې څنګه اوس ملاويږي دغه سي انساني چې کوم آزادي هغه هم ملاوي دی شي او هغه چې کوم پیونکاری دغه کې دی شي او داسې بیماری چې دغه د چا سوچم نو چې سړی به ته جوړیږي الحمدلله هغه کې اوس ډیره ترقی راغله بار کې دا خو ځان له یو خبره شو دغه نه علاوه زه راځم هغه خپل ملمنو طرف ته چې کوم مونږ سره موجود دي په دې وخت کې په سټوډیو کې فرست اف اول چې زمونږ یو ډېر درون او خوږ ملګری بل چونکه وزیرستان یو داسې علاقه ده چې د وزیرستان نوم سوکوالی نو اکثر په ذهن کې یو عجیبه غونته پکچر د مخ نه وګرځي چې را دغلته خو همیشه جنگ یا جګړې وي یا څه وټ ایور یا ډیر خلک داسې وي چې الته د تعلیم کوي ده خو الحمدلله زه چې سونه زما ملګری دی وزیرستان کې نو اعلی تعلیم یافته او په اعلی وضو باندې په دې وخت کې موجود دي خاص کر چې پاره کې کم دوړ قوم دي اغي د تعلیم په میدان کې خو داسې نمبر وړي دي چې لکه د ستورو نننې ملګری چې موږ سره ناشته ډاکټر افضل قادر د وزیرستان دوړ دی او زه ته هر کلی ویم ډاکټر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېر مهرباني مننه تشکر د کلی تمهید تړلو زه خو ما دا خواهش و چې یاره زه به د خپل انټروډکشن داسې کوم ځکه چې زمونږ چې کوم لینګویج یا د الفاظو کوم تړون ده هغه کې لږ زمونږ د یوسفزۍ ژبو سره لږ غر لري که نه تازه دوی پکې نو ما وی چې یاره زه به په خپل انټروډکشن په تعارف کې د وزیرستان ذکر کوم چې زه د هغې سیمې سره تعلق لرم نو هسې نه چې زما په خبرو باندې څوک پوه نشي او دوی پوښتنه ونه کړي نو زما چې کوم اوریدونکي او کتونکي ملګري دي د فیسبوک په لیکه باندې او د ریډیو چینل په لیکه باندې چې دوی اوري زمونږ خبره کچره داسې خبره وی چې هغه په خبره زما په دې خبره باندې دوی پوه نشي ځکه چې زمونږ هغه لهجه او د الفاظو تړون چې دا لږ مختلف ډیر نه خو لږ د یوسفزۍ ژبو سره لږ مختلف ته نو هغه به دوی زمونږ نه پوښتنه کوي او زه ډیر شکر گزار یم د اف ام 92.2 چې دوی دا پروګرام د کمیونټي اویرنس لپاره لکه تیار کړی دا نو زه ډیر شکریا تاسو ډیر شکریا ادا کوم مهرباني. ډیره مننه ډاکټر صاحب ډیره شکریا او څنګه چې ډاکټر صاحب خپل تعارف به کو ما د دینه مخکې مو وي بل دوی مره خبره ده چې زما وسره د زړه نه مینه په یو خبره ده ګوره ډاکټران خو بس همیشه خلک ویره ډاکټر او د کار د علاج سره د ستن سره د غسرې د هسپتال سره او د کې نور څه نه الان کې ډاکټر افضل قادر یو ډیر خولي شاعر
او یو ډیر ښه د پښتو ژبې او زه هم چې د پښتو ژبې د ادب سره چې د کوم تړون دی هغه ځان له یو ډیر لوی ټاپک ته پاغي بل یو پروګرام کیږي هغه بیا د ډاکټر صاحب سره ان شاء الله دغه سي پروګرام به هغه ما ارنج کړی دی په ټلویزیون به کومه کخيري مونږ سره چې کوم دویمه نو ډاکټر ناسته ده نو هغه تغینوم دی زینب ملیشبا او ملیشبا سره به خبرې کوو. السلام علیکم ملیشبا. السلام علیکم سر. څنګه له طبيعت هم شکر دې تاسو ټیک خیر خیریت الحمدلله او ډیر خوشاله شو چې زموږ ډیر مننه تاسو موږ دومره انوایټ کړو دومره لایف ویډیوز دومره انټرویوز ثانک یو سو مچ ثانک یو. دا څه خبره ده چې موږ خو لکه زموږ د سټوډیو د لپاره خاص کر پښتونخوا ریډیو چې زموږ په دې ریجن کې کم قابلان خلک دي داغي تړون او داغي ملاویدل د خپل عوامو سره دا کوي نو مون خوشحالي ګو چې زموږ سټوډیو نن ماشاءالله نن د دوه ډاکټرانو سره ده او هغه دوه چې کوم دي مختلف سپیشلیټي ډیر مننه کوم. ملیشبا چې کوم دی دا خبرت دا وایي چې تاسو د کوم ځای نه بلانګ کوئ؟ زه بیسیکلی د چترال نه بلانګ کوم और ज फिजियोथेरेपिस्ट हम जमा नेम डॉक्टर मलिशबा दे और खपल उस जॉब कोम ज अबू उस्मान कॉम्प्लेक्स के दे अल हबीब मेडिकल कॉम्प्लेक्स अबू उस्मान हॉस्पिटल के. ها जी जी څنګه چې قدرمنو ملیشبا خپل خبرو کچې زره چترال نو چترال نوم چې خلک والی نو په ذهن کې صرف غرونه راځي او بیا د چترال نوم چې خلک والی نو بس ذهن کې صرف کافرستان راځي چې را دغه تکم ډیر په خواني خلک اوسېږي او یا دغه چې کم اختار دی ادوار دی یا دغه چې کم دغه دی نو هغه خلک وایي چې را د لګر خو دا چې چترال اوس ماشاءالله پاغه زه دغه خلکو ته سلوټ کوم چې کم خلکو ته فیسیلیټیز نشته او هغه دومره تعلیم کړی دی او دونه مخکې راغلي دي دا یو ډېر غټ خبره ده د دې پیرنټس ته د دې مور او پلار ته دا کریډټ زی چې را د خپل بچی دې زې پر ورسېدل چې نن هغه په یو سټوډیو کې ناستي یو لایو پروګرام دا یو وړه خبره نه دا یو ډېر غټه خبره چې یو لایو پروګرامز کې ناستي او خبره تر کې بارکیف زه دغه ټول چې څونه د چترال خلک دي یا چترال کې دي او یا وزیرستان کې دي یا د دور دي هغه ټول ته زما سلوټ دي چې دومره تکړه او قابلان خلک پیدا کړی دي. راځم به ډاکټر افضل قادر صاحب ته. افضل قادر صاحب زه خو ګورم تاسو چې کم پروګرامونه دي اکثر په یوټیوب باندې هغه کې تاسو خپل یو چینل دی او خاص کر تاسو د اویرنس لپاره چې کم دغه شروع کړی دی پروګرام د خلکو لپاره نو پای کې زه غنم چیرې تاسو یو ډېر غټ کار کوي او خلکو ته ایجوکیشن ورکوي او خلک په هوا چیرې سدي او داغې نه چې کم تاسو خپل سپیشلیټي ده د سترګو په حواله باندې یا د سترګو ډاکټر یې تاسو نو پاغي کې ماشاءالله تاسو ډیر زیات مخکې او پاغي کې تاسو ډیر کار کوي او مختلف پروګرامونو تمځي او خپل ټایم هم واسه څنګه چې را روان وخت کې تاسو دا شوبه د دغه سي خلکو سره سونه مخ پړواندې تلی شي او دې کې څه کمې شته کنيشته. زه بیا بسم الله الرحمن الرحیم زکه چې دا پروګرام مونږ بیا په مخ باندې بوزو نو زه اول به د انټروډکشن د تعارف نه زه په دې خبره باندې غاوه کوم چې یاره زه چونکه از ان پیډیاټریک افتالمولوژیست یم یعنی په آی سپیشلیټي کې د سترګو متخصص کې هم خاص کر په ماشومانو کې زما سپیشلیټي دا د سترګې چې کومه بیماری دي نو هغه ماشومانو کې زه دا متخصص یم یا سپیشلیست یم او دا کمیونټي پروګرام یا دا اویرنس پروګرام زمونږ 92.2 نه با کنټینیوسلی چلیږي. په دې کې با زمونږ سره د سترګې چې کم نورا سپیشلیست دي نورا متخصص دي یعنی آی خو ځان ته یو سپیشلیټي ده خو په آی کې یعنی په سترګو کې د نه جدا سپیشلیټیز دي جی نو لکه پاغه نو سپیشلیټي کې زما پیډیاټریک افتالمولوژي ده یعنی د ماشومانو د سترګو چې کوم د ماشومانو مرزونه دي نو هغه متخصص یا سپیشلیست یم ازم جی جی
نو د حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې مونږ د لپاره ځان ته یونټ اسټابلیش کړی ده او ورسره زمونږه نور چې کوم سپیشلیټي دي لکه اکولوپلاسټي یعنی پلاستیک سرجری چې دا هغه د آی ځان ته سپیشلیټي ده د پلاستیک سرجری جی سر دا سه ریټینا د سترګو چې کوم ورسته پردي دي دغه ته ځان ته سپیشلیټي ده او یا دا کورنیا چې دا د مخ کې کم کرینا ورته وای یا شیشه وته وای د ځان ته سپیشلیټي ده جی نو تورو بشولې د ځان ته سپیشلیټي ده نو مختلفه سپیشلیټیز دي او د هر یو سپیشلیټی نه با هر یو متخصص یعنی سپیشلیست دلته د 92.2 ته بارازي او دای به د خپل اولس د خپل کمیونټي سره د خپل سوچ او فکر شیر کوي چې په اجتماعي ډول باندې ټول ملګری دغه خبره نه خبر شي چې د سترګې کم مرزونه دي د مخنیوي څنګه کول پکار دي او ډاکټر تاسو کله تل پکار دي دوايانه څنګه استعمالول پکار دي کوم دوايانه نه دي استعمالول پکار نو د دې لپاره دا یو ز انټروډکشن یو دا خبره انټروډکټیو کوم چې زما په سیبا هر یو سپیشلیټی نه خصوصي د آی ولا چې کوم سپیشلیټی دي د اغه نه با ډاکټر راضي او د لکه متخصص سپیشلیست دا څه وایم چې ابا های کټګری لکه ډاکټرز وی ابا درومي او دایبا د خپل سوچ او فکر تاسو سره شریکوي او زمانن چې کوم سپیشلیټی دا هغه پیډیاټریک افثالمولوژي اینڈ سټریبیسمس تا یعنی د ماشومانو د سترګو بیماریان شولې او ورسره د ټرمینالوژي سټریبیسمس یوزوي سکوینټ ورته وایي مونږ چې چا د ماشومانو سترګې کاږي هغه بیا چې غټ ویم نو هغه مونږ سره رادرومي نو مونږ به د ماشومانو د سترګې متعلق بیا په ماشومانو کې هم نن بز زیات تر فکر او سوچ او روشنايي با د ماشومانو پسترګې چې کومه پردې رادرومي نو هغه متعلق په زمونږه د خپل په فیسبوک په لیکه باندې د کتون کې سره او 92.2 چې کم اوریدونکو دي دغه سره به مونږ په دې لیول باندې خبره کوو چې یاره د وجوهات څنګه دي د به مونږ ته پته څنګه لګي د به ټیسټونه څنګه کوي د به اپریشن څنګه کوي ځکه چې مونږ په روټین کې یو مریض سره ډیر ټایم اړو ځکه چې هغه خبره په ذهن کې یا په دل یا په ذهن کې نستل ډیر مشکل شي چې لکه زبا په شروع کې دا وایم چې یاره که ماشومانو ته چرته د سترګو د پردې مسله وي نو پیرنټس او والدین یې دا وی چې یاره لکه دا غټ شي بیا به ورته وو ټیک شو جی نو چې هغه بیا مونږ په اولو باندې لګ هغه وخت اخلي نو زیاده کمیونټي اویرنس د تاسو د اړه نه دا پروګرام کې دا خبره کول غواړم چې د ماشوم کچره د سترګې پردې وي نو د زر تر زره علاج کول پکار دي ځکه چې سترګې او دماغ دا په یو بل سره تړلې دي او تړون لري جی بالکل نو کچېره د سترګې د پردې مونږ په وخت باندې لري نکو نو دا دماغ ته چې کم انفارمیشن کم خبره رسی کم رنگونه کم تصویر رسی بیا په لاره کې بند شي رسی نه ورته نو وروسته یې کبه مونږ علاج کوو هم فائدہ نه کوي نو دوی ته په کار ده چې کچرته داسې د ماشومانو د پردې مسلاوي نو په وخت باندې د علاج کول د ماشومانو د لپاره فائدہ نه کوي او هغه ته فائدہ ورسوي جی بالکل ډاکټر صاحب خبره خو ډیره خولي تاسو کړه او زه وایم چې یاره لګه نورم مخکې بوزو څنګه چې تاسو خبر وکړه چې بعضه مور پلار اغي دا خبره کوي چې یاره ماشوم پرده لګه کچه دا او د پخشي او بیا په ولو کو ټایم د پتیر شي پدې کې ډیر ماشومان کلی کې علاقه کې لکه موږ خو اکثر چې راشو نو چرته ډاکټر لاړ شو کوم ځای ته لاړ شو لکه یو ګایډ لاین وته ورکوم نو پای کې ډیر ماشومان داسې چې راغي اکثر په ماشومانو کې د سترګې هم کګي بالکل جی دا څه د کنه بالکل او دا خبره می نو زه دا خبره خو کلیر شو چې نه دې ته به انتظار نه کول غواړي بلکې دا سمدستي کول غواړي سمدستي